پام وکړئ نړېدلي او سولیدلي ربړېدلي او نړېدلي خبرونو ته. زه سرګردان ستاسو په چوپړ کې یم. مستر قطه دا خبره کوي که چېرته دغه جګړه دوام پیدا کړي او نورم دوام پیدا کړي او کېدای شي چې په دوحه کې کم دیګی باندې دی هغه متضرر شي او هغه دیګی د سولې چپه شي او بیا هغه وایي چې موږ به د دې مسؤلیت نه اخلو. موږ سره پهلوان د دوحې نه موږ سره په سکیپ باندې دی. پهلوانه هلته دیګی څنګه دی او دیګي لاندې څونه اور بلیږي او دا دیګی پوخ دی او که کله پخېږي؟ نتاقه سلامونه نیکې هیلې. نن سبا د مشتر قطر خبرې ډېر داسې ورخطا ښکاري. ولې چې هغه سره په خوا کې یو ته په یو غوږ کې یو څه وایي په بل ته په غوږ کې بل څه وایي. په ډاګه باندې خبره نه کوي چې د خبرې حال څه شی ده. نو ولې دا مستر قطر دا خبره ډاګیزه کوي نه؟ هغه داسې چې مستر قطر په دې هغه کېږي ډارېږي چې یو به داسې لاړ شي بل به داسې لاړ شي او دا دیګې به په منځ کې پاتې شي او د خوړلو به یې څوک نه وي. دا ته خبریال پهلوان مې سره پر لګلې خو چې ته پاتې کېږي مکمل دیګی راکړه. بس سرګردان صاحب قربان دې شم زمونږ دیګی بیل ده او د سولې دیګی بیل ده. ولې چې دیګي د خو لازمي خبره ده د دیګي په غاړه کې هم نه پرېږدي تېر شو خو. ډېره مننه پهلوانه ډېره مننه. پولیس دا خبره کوي چې په ښار کې به هېڅوک نشي کولی چې غلا او شوکه او لنډغر وګرځي او مکمل امنیت به ونیسو. نو موږ سره پریشان د کابل د ښار نه دی او دنه وپوښتو چې کابل په ښار کې آیا اوس هم دغه شوکې روانې دي دا غلاګاوې کېږي او دا موبایلونه غلا کېږي او که نه غلا کېږي؟ نو مهرباني وکړئ هلته اوسنی وضعیت په کابل ښارونو کې څنګه دی؟ سرگردان صاحب سلام به شما، سلام به بینندای خوب شما. یگانه تغییراتی که در کابل آمده گدایگرا نمیتونه که گدایگری کنه و تا ممانع میشن از شهر بیرون کشانده میشه و یگانه تغییراتی که در کابل آمده همین است که گدایگرا نمیتونه که جای گدایگری کنه. تاسو په دې باندې خبره وکړئ چې دغه امنیتي وضع صحیح شوې ده او که نه د پخوا په شانتې هماغسې بد حالت دی؟ نتاق جان در شهر که برآمدن گدایگرا رو نمیمانند، کراچوانها رو نمیمانند و موترهایی که بیپالیت هستند و را ضبط میکنه. دیگه کام تغییرات دیگه نامده. ګوره په دې خبره وکړه چې په ښار کې اوس هم هماغسې غلاګاوې او چور چپاول شته او که نه؟ سرگردان صاحب یک طور در شهر برای موبایله که در جیبت بان دیدی که در شهر چی حالت روان است. زه لیونی یم چې موبایل په جیب کې ښار کې وګرځم. تا نه ډېره مهرباني. تجاران دا خبره کوي چې دغه چابهار چې کوم بندر جوړ شوی دی دا هسې خوشې چټي دی او دې نه کوم موږ استفاده نشو کولی او نه کوم ته ګټه را رسوي. نو نه پوهېږم چې زمونږ بل خبریال په چابهار کې دی. پهلوانه په چابهار کې څه قصه ده او څه خبرې روانې دي؟ مننه سرګردان صاحب. چابهار داسې دی لکه د کربلا دشته، هېڅ څه پکې نه ښکاري، څوک پکې نشته. ګوره بیا د سوداګرو خبره صحیح ده نو چې دا برای انعام دی نو دې نه به هېڅ استفاده نه کېږي. نو سرګردان صاحب زما خو خپلې سترګې سپینې شوې، کوم ټیلر مې ونه لیده کومه کښتۍ مې ونه لیده چې دې خواته راشي. نو واقعیت دا به همدغسې وي نو چې لکه تاسو ګورئ دا دی. دلته خو بیا چې وګورئ دا اعلانات او دا کنټینر او دا حساب کتاب ښیي چابهار دی او چابهار دی او چابهار دی او چابهار کې خواوشا موقعیتونه وګورئ چې څه وضعیت دی هلته. سرګردان صاحب زه خو ډېر وګرځېدم، غیر د دې اعلانونو نه او د بیلبورډونو نه نور ما سره هېڅ هم ونه لیدل دلته. په ځان پام کوه پهلوانه ډېره مننه. د عامې روغتیا وزارت دا خبره کوي چې دا د کورونا کوم دویمه چپه چې ده دا هسې چټي خبره ده. یو ځلې بیا موږ سره پهلوان په لین کې دی سکیپ د لارې او دنه به وپوښتو چې د کورونا وضعیت څنګه دی. سرګردان صاحب د یو خوا نه خلک چیغې وایي چې کورونا ده او موږ سره دې مرسته وشي او بلې خوا نه د عامې روغتیا وزارت وایي چې هېڅ خبره نشته حالات صفا ده. دغه راپورونه چې هر وخت خپرېږي او وایي چې دومره کسان یې ونیول او دونه کسان مړه شول او دونه کسان پکې ورو شول دا د کوم ځای نه پخ کېږي؟
سرګردان صاحب چاره ته په غوږ کې وویلې چې دا هسې باني اني دي خلکو په دې کرونا کې خلکو کرولاګانې واخیستلې شندابیسونه واخیستل په ترکیه کې کورونه جوړ کړل نور هم د سره خوا کې تجارتونه رسمي کړل داسې یو پلمې دي اوس یو باني دي او لمنه یې خوره کړې ده چې دوی زموږ سره مرستې وکړي پهلوانه ډېره زیاته مهرباني او د ځان خیال ساته چې کورونا دې ونه نیسي دا ستا دپاره مې راوړې زیړ ګلونه او راواړوه سړې راوړې مې ګلونه